د بي بي سي شهید شوي خبریال احمد شاه لومړی تلین منځنه. دلته د بیلابیلو سیمهییزو ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان راټول شوي او د ځواني مرګ احمد شاه د مړینې لومړی تلین ونمانځه. ګډونوالو احمد شاه یو زړور او نوښتګر خبریال یاد کړ او د ده نشتون یې یوه ستره تشه یاده کړه. په جنوب ختیځ زون کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د احمد شاه او د نورو وژل شویو خبریالانو د قضیو په اړه شته اقدامات رڼا او قناعت بخښونکي نه بولي. موږ ولیدل چې په ځانګړي توګه د شهید احمد شاه په قضیه کې ښکېل کسان د حکومت له لوري ونیول شول او حکومت اعلان وکړ چې سترې محکمې هغه په جزا ورسول. ولې وروستی پړاو چې د دوی جزا د تطبیق په برخه کې وه د خبریالانو سره په همدغه یوه نقطه کې ملحوظات شته، دغه خبره لا هم ګونګه ده. غوښتنه دا ده چې د احمد شاه په قضیه کې ښکېل کسان او د دې ترڅنګ هغوی چې لا هم د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي هغوی دې په علني جزا ورسیږي. په غونډه کې د احمد شاه په نوم د کلنۍ ایوارډ کمیټه هم اعلان شوه او لومړی ایوارډ یې د الجزیرې خبریال سردار شفق ته ورکړل شو. بلوري د هیواد په لر او بر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي چې وروستی پیښې په ننګرهار کې د یوې سیمهییزې راډیو په خبریال عمران المر باندې د ناڅرګندو وسوالو برید و چې په ترڅ کې نوموړی سخت ټپي شو. د ځینو په باور دا ډول پیښې ژورې اندېښنې رازیږولی شي. ممکن په آینده کې زیات حقایقو د رابرسېره کېدو مخنیوی وشي او دا طبعا بد اغیز لري په ټولنه او په حقایقو باندې. تیر او روان کلونه د افغان خبریالانو لپاره خونړي کلونه شمیرل کیږي. اندېښنې دا دي که د دوی خوندیتوب ته پاملرنه زیاته نشي ښایي په رسنیز ډګر کې شته پرمختګونه کرار له ټکني حالت سره مخ کړي. سیف الله ظاهر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.